کم انسان سره په جنگ کولو باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې دا داسې ده لکه چې ما سره یو سړی جنگ کوي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي او چې ما سره یو سړی جنگ کوي لکه چې الله سره جنگ کوي. نو چې دا کم انسان سره په جنگ کولو باندې حضور صلی الله علیه وسلم دومره سخته منع فرمایي ده. پلار او مور پلار کم انسان دی نه راسم دی امیر صاحب واورئ ښه جي واورئ زمونږ ښکلي او ښایسته پیغمبر 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې کم انسان ګاونډي سره جنگ کوي ګاونډي کم چې ستا خواوشا ګاونډي دی او ته د سره جنگ کې جګړه ورسره کې تکلیف ورته رسې نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دې نه موږ ځان خبر کو ګاونډي سره جنگ کول دا خپل ښکلي ښایسته پیغمبر سره جنگ کولی او چې حضور صلی الله علیه وسلم سره یو سړی جنگ کوي نو دا الله سره جنگ کولی. نو دوستانو دا پروګرام په دې خاطر چې دا هم په ذهن کې کینو حضور صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې جهاد د پاره ته جنگ د پاره ته او صحابه سره راله وی فرمایل ما سره نن هغه خلک هغه کسان جنگ د پاره مزي چا چې خپل ګاونډي ته تکلیف رسولی نو پاغي کې یو صحابي پاسېدو او وی فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما په یو وخت کې د ګاونډي دیوال په خوا او شا کې پیشاب کړیو واړه بول مې کړیو حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته مونږ سره په جنگ کې مه شریکېږه ته مونږ سره په دې جهاد کې مه شریکېږه مونږ سره مزه هغه صحابي چې په خوا کې د دیوال په خوا کې واړه بولې کړو د هغې په وجه حضور صلی الله علیه وسلم د جنگ نه پاتې کړ د جهاد نه پاتې کړ. نو دوستانو موږ د په خپل چاپېرچل کې وګورو موږ ګاونډي سره نن څه وکړل څومره تکلیفونه ورته موږ رسوو. کم انسان دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې یقین او ایمان ساتي ان هغه د خپل ګاونډي سره احسان وکړي د سره د په سخته کې ودرېږي او صرف مسلمان نه که غیر دینه ګاونډي دی هم وي نو که د ده قرض پیسې په کار وي قرض پیسې به ورکې چې در سره وي دله به قرض پیسې ورکې که بچی بیمار دی هغه سره به په سخته کې ودرېږي که ورکره اوړه نشته اوړه به ورکې که پیزار نشته پیزار به وله ورکې که کپړه نشته کپړه به وله ورکې. بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت پر ورځ به څه خلک داسي چې په خپلو ګاونډیانو پسې بانخطي پریدي به نه الله ته به وایي چې یا الله دی پرې نه دی دی ما سره په سخته کې ودرېدلی نه دی الله دی مه پرېږده ده ما دپاره زه غریب یم ولې دروازې بند کړې وي ده سره به الله اضافي څیزونه و ده ولې ماله نه راکول انخطې به یې هغه ګاونډي پسې کم چې غریب ګاونډي سره تعاون نی کړی ودرېدلی نی الله ته به ګیله کوي. نن مونږ وګورو څومره کورونه خالي پراته په کلونو 10 کاله 20 کاله پې تیر شي راودوړېږي خو یو غریب لی په کرایه نه ورکوي. نو دوستانو د دې به زموږ نه تپوس کېږي. ستاسو ټایم مې واغسته الله هم خوشحاله که څه پیغام ورکوي جي نو ستاسو خبرو سره ما ډېر دا شکر الحمدلله ډېر دغه وشو یعنې کې نالج کې هم اضافه وشوه او ستاسو دا کوم لیکچر تاسو دې باندې ورکړو نو په دې وجه باندې دا زموږ د رونه بایګان مسلمانان یا رونه بایګان ټول واوري نو هغوی دپاره هم ډېر زبردست خبر راله اول ماله بیا بله بیا د رونو بایګان لاس پکار دي چې د مسلمانانو د ګاونډیانو ډېر خیال ساتي. ستاسو ډېره مهرباني شکریه. حقوق دي جی ابا تاسو پیغام ورکوي جزاک الله ستاسو ډېره مننه چې راغلی ټایم راکړ قیمتي وخت او ستاسو پروګرامونه ډېر ښه ګورو مونږ او ډېر ښه د اصلاح دپاره دي او مونږ چې معاشره کې داسې نور هم خلک وځي
د کم سے کم د حدیث او د قرآن د حدیث په ځای کې لکه پروګرامونه نور پروګرامونه ډول کېږي میډیا دغه پایده را چې یو ښه خبره پې مخې ته راوړه نور دې څه پایده نه د دې نه ډېرو ته فایده رسېږي ډېرو ته رسي زه خپل هم ډېر زیات ګورم ستاسو پروګرامونه او ډېر ښه ښه پروګرامونه دي الله تاسو دغه کې لکه مثلا توفیق جزای خیر راکړي قدرمن شي جي قدرمن شي ډېره مننه ډېره مننه